کرامات قدرمنو افسر افغان ما د اسرار اتل صاحب یو شعر راته رایادېږي چې د زمانې په بدلیدونکې چالې هیڅ نه وي خپلې ووي او زموږ په حال یې هیڅ نه وي نن د هغه خلکو سره ناست یم د چا په حال باندې چې اکثر موږ چپه خوله پاتې وو که موږ دا ټول ووکلیسټ ګورو سندرغاړي ګورو هنرمندان ګورو د هغو په شا باندې چې کوم فکرونه دي د هغو په شا باندې چې کوم خلک زیار وباسي نن بیخي د هغه خلکو سره ناست یم هغه به در سره معرفي کومه خو په دغه خوشبخته معطر محفل کې را سره د ځوانانو نماینده هنرمند سندرغاړی زبیر نواز هم موجود دی د بهر نړۍ نه راغلی دی واپس خپلې پښتنې خاورې ته زبیر نواز صاحب تاسو ته خو په خیر راغلی او هرکلی هم ګورم زیاته مننه تاسو هم هرکلی او په خیر راغلی وایي خوشحاله اوسئ ډېره مننه کوو او خوشحالېږو درته جانانه خپل وطن ته راشه که خلک ډېر دي پې آباد دي خپل کورونه نو بیا درته هرکلی وي او د ګلونو ښار ته خوشحاله اوسئ خوشحاله اوسئ قدرمنو په دغه محفل کې را سره په طبله باندې چې کوم ځوان فکر ناست دی طبله نواز نو هغه ډېر محترم سید کریم باچا دی سید کریم باچا تاسو ته په خیر راغلی او هرکلی تاسو په خیر راغلی ورو خوشحاله اوسئ سید کریم باچا مخکې له دې نه چې موږ ستاسو د طبلې د دغه هنر نه ځان راخبر کړو صرف راته دا ووایئ چې دغه طبله مو رانیولې ده د 21مې پیړۍ ځوانان کوشش کوي چې رباب وغږوي ګیټار ته لاړ شي نوي انسټرومنټ ته خو تاسو اوس هم د طبلې سره مینه کوئ د دې په شا باندې کومه جذبه ده کوم محرکات دي یاره زه به سر تاسو ته دغه ویم چې لکه شوق لري څوک د رباب لري څوک د کیبورډ لري څوک د هارمونیم لري څوک د ګیټار لري خو زما د زړه نه شوق چې کوم دی هغه اول نه دبلې سره زما ډېره زیاته خوښه وه دبله او بل لکه دا چې یو خو لوکل سړی راشي ډایرکټ هغه ورته کښېني چې یاره زه دا زده کړه کومه یو جدا خبره دی او زما خو لکه خوښ هم دی او زما د پلار په نیکه باندې همدغه فن دی همدا هنر دی زه پکې لګی یم او زما د زړه نه خوښېږي خو لکه دې کې زه دا وایم چې لکه ډېر خلک وي یاره رباب سره زما شوق دی رباب یادومه ډېر خلکو هارمونیم سره څوک وایي ګانه خو لکه زه دا غواړم چې دا څومره زمونږ د ځوانان دي نو لکه څنګه رباب سره شوق ساتي ګانې سره شوق ساتي نو داسې لکه چې هر څه چې دي که دبله دی او که لکه مثال طور کیبورډ شو رباب شو ګانه شو دا هر څه چې دي نو دا د دې ریدم نه بغیر نیمګړي دي صحیح ډېر دا نیمګړي دي نو لکه دې چې لکه دا وایي چې زه رباب یادوم نو ټیک دی هغه هم یو شوق دی یادول پکار دی خو لکه زه دې نور چې د کم زمونږ ځوانان دي دې ته ځم چې دغه هم یو هنر دی د دې زده کړه پکار دی مینه ورسره پکار دی محبت پکار دی ځکه چې رباب یاد کړي نو رباب سره شعر دم هغه نیمګړی دی سنگر دی ګانه کوي هغه سره شعر دم نه دی هغه نیمګړی دی صحیح بیخي سم سید کریم صاحب چې لکه دې څومره که خلک چې دي لکه دې ته پکار دی لکه څنګه رباب سره مینه ساتي نور داسې پکار دی چې دې ریدم تم ټایم ورکړي او مینه ورکړي دا زده کړه وکړي د دې ډېره لویه خبره ده ډېره زیاته مننه د کومه خوشحاله اوسئ بلال حمزه څوک چې د ډېر محترم حمزه صاحب په غیږه کې رالوی شوی دی حمزه د دوی والد دی هغه به هم رباب غږو او رباب زما په غیږ کې پروت دی وړې وړې خبرې ستا راته کوي نه بلال حمزه صاحب د رباب په اړه به تاسو څه فکر شریکوئ رباب ستا تر غیږې څنګه در ورسېد یاره افسر افغان صاحب اول خو ستاسو شکریا ادا کوو او رباب چې کوم دی د توت یو حصه ده او د مړ ګډوري او سرمند خو چې د هنرمند ګوتې ورته راشي نو دې نه نغمه جوړه شي او هغه نغمه زه خپلو مینوالو ته ډالۍ کوم واه 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 رباب څه دی مړ ګډوری او د توت وچه تنه ډېر محترم استاز موږ سره سجاد حسین پیشاوري دوی را سره هم ناست دي په هارمونیم باندې په خپل ځای باندې ډېر لوی کار کوي او ډېر لوی نوم لري استادجي په لنډو ټکو کې راته دا ووایئ چې د هنر سره او دا مینه تر کومې ده او هنر به چېرته رسول غواړئ چې تر څو پورې ژوندي پښتو خدمت به کوو موږ خو پښتو له ډېر خدمت کړی دی 800 ټي وي پروګرامونه 1000 البمې ډېر ښه مشهور سنګران دي که نه د ټول یو نه بلکې لس 50 شل جی جی او چې تر کومه ژوندي به د کشرانو به هم خدمت کوو دوی نه به مې زده کړه کوو دوی به مونږ نه کوي دا خو په مزه مزه ټول اول جونیري سړی بیا سینیر شي بیا د همداسې ده همداسې ده سمه ده استادجي ډېره زیاته مننه کومه فضل اقرار یو ځوان فکر دی کیبورډسټ دی او دغه تورې او سپینې بټنې چې د ژوند هر رنګ لري دوی دغه رنګونه د خلکو په ذهنونو پاشي اقرار صاحب تاسو بس څه ویل غواړئ د کیبورډ په حوالې باندې مننه افسر صاحب کیبورډ خو بس یو انګلیش ساز ورته خلک وایي جی نو دا چې کله په پښتو موسیقۍ کې راغو نو ډېرې رنګینې راغې پښتو موسیقۍ کې خاص قدر نو کیبورډ چې دی دې کې ډېر څه دي
سبا خاص کدر چې وګوري دا کم پښتو چې کم میوزیک دی کم دا ډیسکو سازونه دي دا کم سیکوینس دا ټول لکه په همدې کیبورډ تیاریږي. صحیح، ډېره زیاته مننه کوم اقرار صاحب. قدرمنو د دیو سره د مرکې یوازینۍ مدعا دغه وه چې دیو سندره صرف د سندرې په خاطر نه کوي بلکې یو فکر، یو کاز، یو قامي مرام مخ په وړاندې وړي. ډېره زیاته ستاینه یې کومه چې اوس زموږ هنرمندان د سندرې د هنر د غږولو سره سره په هغې باندې پوه هم دي چې د دې د لارې موږ څه کولی شو. زما ملالې پې د لوی میون غذا ګټلې، زاهده ته د یا قربان د زوره څه خبرې. زو د یا قربان د زور په لور باندې څه به راشریکوئ سید کریم صاحب؟ را سره موږ یو نغمه تیاره کړې ده غوږ وږو امزا صاحب او موږ ټولو ملګرو په شریکه باندې نو ټول مینوالو ته به یو ډالۍ ورکړو، تاسو ته مینوالو ته چې اوري هغې هم ترې خوند واخلي او موږ به یې وغږو سترګې په لارو. جی استادانو ډیره زیاته مننه کومه. قدرمنو دغه زمونږ یو شعوري هڅه وه چې څنګه خپل هنر نور زیبا کو، څنګه دا د نړۍ هر ګوټ ته ورسو. یا سندره ده یا ستا د بنګړو شور دی چې زما پې میراتمړی زړه ټکور دی. دغه موسیقي د زړه ټکور دی. افسر افغان ته اجازت راکوئ. ښاد آباد او بریالي اوسئ.